أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې په انسرټ مینو کې به د سمارټ آرټ درس ووایو. راځئ چې دا درس شروع کړو. په انسرټ مینو کې سمارټ آرټ که موږ وغواړو دغه نومونه موږ لیکلي دي یا متن په شکل کې وښیو، نو موږ به د سمارټ آرټ لاره نه کولی شو. موږ به راسو په سمارټ آرټ باندې کلیک کوو. چې تاسې هر کله په سمارټ آرټ باندې کلیک کوئ، دلته یې سټایلونه یا ګرافیک سمارټ راوځي. بیا کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ، هر یو چې تاسې خوښ وي. یا کولی شئ په اوکې باندې کلیک کوئ، بیا هغه تاسې ته اړوي درنه. اوس بیا کولی شئ دا خپله دغه هغه چې ده دا هم ځان ته د سمارټ آرټس ده ځان ته د فارمټ د ډیزاین مینو لري. دا به هم وایو. اول موږ سره ده په ډیزاین مینو کې اډ شیپ. موږ خو اوس را سره دوه شیپونه دي، احمد محمود. موږ غلط سوي یو، موږ نه سروار پاتې غواړو سروار پکې هم ور اضافه کړو. اډ شیپ باندې به کلیک کړو، بس خبره نه ده. درې شیپه سول. نو بیا دې لاره نه کولی شو موږ دا ور اډ کړو. یو بل شیپ اډ بولټ غواړو لکه نقطې ور اضافه غواړو، لکه مثلا په دوه نومونه پکې ور اډ کړو. اډ بولټس درې سول نور هم کولی شو ور اضافه کړو. او ټیکس پین له دې لاره هم کولی شو، لکه مثلا داسې ده. دا اوس ده احمد ده احمد شو. دلته په ټیکس کې اوس د داسې ده ملګري. اول سي ده سروار ده. بیا کولی شئ دلته نور هم ورته لیکئ. دوم سي ده محمود ده. بیا کولی شئ دا هم کې ولیکئ. کولی شئ لکه مثلا دلته ورته لیکئ ته داسې دا د جاوید سیل ده. کولی شئ د ټیکس پین لاره نه کولی شئ تاسې په دغه خپلو کې متن پکې ولیکئ. او ډیموټ او پریموټ موږ خو یو دانه ور اضافه کړو، لکه دا هم کنټرول زی غونته ده. ګوره چې په کلیک وګوره ورته شاته ځي دغسې ریموټ ریموټ. او رایټ ټو لیفت غواړو د ښي خوا چپې ته واړو، د چپې خوا ښي ته واړو. نو موږ باید د رایټ ټو لیفت لاره نه کولی شو. ګوره دا خوا کې سیده ده، که موږ غواړو هغه ته یې واړو ښي خوا ته په کلیک کوو، ګوره ښي خوا ته راغی. او موو اپ دلته موږ سره درې شاګردان دي. دلته به راځو ارشیف. نه دغه موږ سره ده احمد اول نمره ده، موږ نه غلط سوی ده. دا هغه اول نمره ده. دلته چې راسو دلته ورته ولیکو موږ نه دا غلط سوی، سروار اول نمره سوی غواړو اول نه یې کړو. نو موږ اپ باندې به کلیک کوئ. سروار اول سو. نه بیرته غلط شولو. بیا خبر شولو چې سروار شو دا خو دوم نمره ده. بیرته غواړو دوم جته ولیکو. موږ ډاون باندې به کلیک کوو. اوس خبر نه ده بیرته دوم سو. دلته هم موږ سره لکه مثلا چیرې په ده باندې کلیک کوئ، دلته دا دوه دا هم چې قصه کې مو څه دومره مهم نه ده، ځکه چې دلته لیاوټ دا دواړه یو شی دي. نو دلته کولی شئ دغه لیاوټ ته کولی شئ تغییر یې کړئ، لکه مثلا دغه یو وګوره موږ یې لیاوټ تغییر کړی. دلته کولی شئ هغه لیاوټ یې تغییرات کې راولئ، لکه مثلا د لیاوټ هم خوښ نه ده غواړئ د بل بل راولئ. او چینج کلر د دې خو یو رنګ ده، دومره ښه نه ښکاري، رنګ یې نه ده خوښ، غواړئ رنګ ورکړئ. کلر باندې کلیک کوئ، ګوره رنګ یې چینج څومره اوس ښه ښکاري. او دلته موږ سره د سمارټ آرټ سټایلونه دي، لکه مثلا د تاسو ته سمارټ آرټ ته ښکاره سي، تیز وي، پیکا وي، سیبودي ته ښکاره سي. ګوره په دې باندې کلیک وګوره سیبودي سو. او ریسیټ ګرافیک د غواړئ د ګرافیک ته تغیرات پکې راوستل، دغه سمارټ آرټ سټایل یې ورکړو، کلر دې چینج کړو. غواړئ دا بیرته عادي حالت ته بوځئ، ریسیټ ګرافیک باندې کلیک کوئ، ګوره بیرته عادي حالت ته لاړه. او که غواړئ کنورټ ټو شیپ شیپ ته کنورټ کړئ، نو ګوره ډیزاین مینو هم کلوز ده. دا اوس ده سمارټ آرټ نه ده، ځکه چې موږ دغه شیپ ته واړو. بیا له دې رانه کولی شئ دا ډیزاین کې. او بل موږ سره دا په انسرټ مینو کې دا خو سمارټ آرټ او بل سکرین شاټ که غواړو د خپل سکرین شاټ نه عکس واخلو، موږ بس سکرین کلیک مې ار جي کې چې غواړو عکس درنه واخلو، هغه ځای سلیکټوو، لکه مثلا دغه یو ځای ګوره هغه جنه عکس اخلي دلته یې راولي.
ډیره مننه دا و د نن ورځې درس باندې هم له تا څخه پاتې نسی. بس